سلامونه نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. بیا هم ښه راغلاست د ضیا ټکنالوژي یوټیوب چینل ته. او نن مو یو په زړه پورې موضوع ټاکلې ده چې څنګه کولی شو چې د خپل ټلیفون د زنګ دپاره د فلش سیسټم یا هم فیچر فعال کړو. د دې ګټه دا ده چې کله موږ څخه د موبایل لرې وي نو موږ به کولی شو چې خپل ټلیفون د فلش د لارې خبر ترلاسه کړو، یا هم څوک په د غوږو مشکل ولري د اورېدلو ده نو دی به وکولی شي چې ټلیفون لرې پروت وي یا هم د لیکه نږدې پروت وي، او په خاص توګه د شپې دا ډېر ګټور دی چې د شپې د اتومات فلش لګوي او چې موږ هر څومره لرې وي فلش به معلومېږي موږ ته. نو راپیلوی یې لومړی به دغه د سیټینګ مینو ته راسو، په سیټینګ کې به اکسیسیبیلیټي ته راسو، دریم قدم کې به اډوانس سیټینګز ته راسو او وروسته به دغه فلش نوټیفیکیشن اپشن ته ولاړ سو. دلته د کیمرا فلش نوټیفیکیشن په نامه چې دغه اپشن دی دا خو زموږ فعاله کړی دی. نو دا زموږ نوټیفیکیشنونه یا هم هغه زموږ چې کوم زنګ راسي اتومات به فلش لګېږي او موږ به د هغه د لارې دا به فعاله کوي. او دلته کولی شئ چې دغه سلیکټ اپس کې تاسو کولی شئ چې دې ته اپلیکیشنونه انتخاب کړئ. ټول اپس کې ټول اپلیکیشنونه انتخابېږي چې کوم نوټیفیکیشن راسي نو دا به اتومات یو یا دوه واره فلش لګوي، او که نه یې ټوله چې نه انتخابوي دلته سلیکټ اپس کې به اپلیکیشنونه انتخاب کړي. د دې پریویو بټن په کلیک کولو سره هم یې فلش ولګوئ هم سکرین دوه واره ولګېدی. که مو ویډیو خوښه شوې وي د داسې نورو په زړه پورې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.